تصور وکړئ مکه دا ظلم دی، وحشت دی، بربریت دی، جهالت دی، بلکې د کعبې شاوخوا د جهالت تیرې خورې دي. د همدې جهالت او بربریت او ظلم او وحشت د ختمولو ورځې را رسېدلې، خو د تاریخ په پاڼو کې د یوې نوې ورځې د راتلو انتظار دی. په همدې ښار کې چې هر سړی له خپلې وسې څخه ډېر ظلم کوي، اصول نشته، د محدودو خلکو ژوند زندګي دا روانه ده، په ډېرو خلکو بلکې په ټولو باندې ورانه ده. په همدې تاریخي مکې کې د محترم عبدالله صاحب په کور کې یو ماشوم اوسېږي چې نوم یې احمد او یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم سو. پلار یې له زیږون مخکې له نړۍ څخه سترګې پټې کړې وې او یو یتیم ماشوم راځي او د نړۍ بڼه بدلوي. هغه ماشوم صلی الله علیه وسلم چې په تورات کې حضرت عیسی علیه السلام خپلو پلویانو ته زیری ورکړی و او ورته یې فرمایلي و چې ومبشرا برسول یأتي من بعد اسمه احمد، او زه تاسو ته زیری درکوم چې له ما څخه وروسته به یو رسول راځي، د الله تعالی پیغمبر به وي او نوم به یې احمد وي. مور یې بیبي امینه رضی الله تعالی عنها د وهب لور وه، خو د دغه ماشوم یا د دغه نبي صلی الله علیه وسلم راتلل یوازې د امینې رضی الله تعالی عنها لپاره خوښي نه وه، بلکې دا د ټول عالم لپاره بلکې د ټولو عالمینو لپاره د رحمت په توګه باندې راغلی و. د الله تعالی خپل کلمات دي چې په اړه یې وایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. دغه رحمت صلی الله علیه و آله وسلم په داسې یوه ټولنه کې پیدا شو چې ظلم، وحشت او بربریت پکې عام، د کمزورو مال او حق خوړل پکې له حسابه وتلي وو، بلکې عامو انسانانو به یې هم خپل عزت په نسب، مال او ځواک باندې سنجاو. خو الله تعالی دا غوښتل چې د نړۍ د زورواکو زور ختم کړي. انسان چې اشرف المخلوقات دی، غریب، مالدار، غټ، وړوکی، کوچنی، لوی، دا ټول په یو مسجد کې په یو صف کې دی او الله تعالی په دربار کې سجده ولګوي او خلکو ته وښایي چې عزت په تقوا کې دی، قوت په بخښنه کې دی او رښتینی عظمت د انسانانو په خدمت کې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پیدایښت د عام الفیل په کال کې شوی. دا هغه کال دی چې ظالم پاچا ابرهه خپل په زرهاو لښکر تیار کړ او تابع یې ونیوله چې کعبه شریفه د خپلو فیلانو په زور باندې تباه کړي. خو الله تعالی دا نه غوښتل او الله تعالی وغوښتل چې هماغه زرهاو لښکر یې په کوچنیو مرغانو باندې تباه او ذلیله کړي او الله تعالی ترې د خپل کور ساتنه وکړه. د بریلوي مولوي صاحبان کله ناکله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شان حیات کې ډېر ښه غږېږي. هغوی وایي تاسو فکر کوئ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په 40 کلنۍ کې مبعوث شوی، خو تاسو دا پته نشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کوچنیوالي کې جبرائیل امین راغی او د هغه سینه مبارک یې وڅیرله، د هغه زړه مبارک یې راواخیست او ویې مینځه، هغه حصه ترې غوڅه کړه کوم ځای کې چې شیطان وسوسې اچوي. دغه خلک زیاتوي چې تاسو ته پته نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به له خپل تره سره شام ته ته او وریځو به پرې سیوری کوو. تاسو دا اندازه نشته چې د تورات راهب راحل او د انجیل له پوهانو څخه ورقه بن نوفل یې تصدیق وکړ. دا هغه مهال چې په پیغمبرۍ باندې نه و مبعوث شوی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوشنبې په ورځ پیدا شوی. د دغه ورځې د روژې د نیولو د فضیلت په اړه ورڅخه پوښتنه وشوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا هغه ورځ ده، یعنی د دوشنبې ورځ هغه ورځ ده چې زه پکې پیدا شوی یم. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایښت کیسه یوازې د یو ماشوم د زیږېدو کیسه نه ده، بلکې دا د رحمت للعالمین د ژوند کیسه ده. الله تبارک وتعالی په ژوندني عرش معلا ته وغوښت او هلته یې ورته د ټولو انسانانو د تندې د ورځې د کوثر یخه چینه ورکړه. د رسول الله مبارک په ژوند باندې خبرې دومره ډېرې دي چې پیل وکړې پای درنه تښتي، پای درته معلومیږي هم نه، ځکه چې الله تعالی ورسره همدومره مینه لري. زه دا خبرې د سورة آل عمران په 1 نمبر آیات باندې راټولوم چې الله تعالی فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. ورته ووایه ای پیغمبره که تاسو له الله تعالی سره مینه کوئ نو زما پیروي وکړئ، الله تعالی به تاسو سره مینه وکړي او الله تعالی به تاسو ته بخښنه وکړي، ځکه چې الله تعالی ډېر غفور او رحیم دی، بخښونکی او مهربان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صل عليك.